بلکې اجازه یې ځینې وغوښتل چې موږ به دلته واوسېږو، اوبه خو ستا دي او موږ به تا ته د دغه اوبو په مقابل کې اجوره درکوو. د دې هم خوښه شو او دوی ته د اوسېدلو اجازه ورکړه. د الله عزوجل قدرت ته وګوره، اوبه ورته پیدا کړې او د نور رزق سبب هم پیدا شو، ځکه نور د معیشت شیان یې هغو پر ذمه واخیسته. اوس نو دغه د عربو قبیله چې جرهم نومېده په مکه مکرمه کې سکونت شروع کړي او دا ځای د ځان دپاره وطن وګرځاوه او د زمزم د اوبو دپاره یو حوض جوړ کړي. تر دغه وخته خو لا کعبه شریفه نه ده جوړه سوې او اسماعیل علیه السلام چې عرب نه دی او عربي ژبه هم نه ده زده، ځکه ابراهیم علیه السلام دوی د فلسطین څخه دلته مکه مکرمه ته راوستلی و، نو عربي ژبه دغه د جرهم د قبیلې څخه زده کړه. او کوم وخت چې اسماعیل علیه السلام لوی شو، ښځه هم د دغه قبیلې څخه وغوښته، نو ځکه د اسماعیل علیه السلام اولادې ته عرب مستعرب ویل کیږي چې اصلا عرب نه و او بیا عرب سوه. همدارنګه زموږ پاک پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه دی او بیا نو ابراهیم علیه السلام کله نا کله څه موده ترمنځ دلته راتلی، د خپل زوی او خپل ښځې بیبي هاجر علیه السلام خبر یې اخیستی او بیرته به ولاړی، تر څو چې اسماعیل علیه السلام 14 کلو ته ورسېدی. نو د الله عزوجل د طرفه و ابراهیم علیه السلام ته د کعبه شریفې د جوړولو امر وسو چې ته او ستا زوی اسماعیل علیه السلام کعبه شریفه جوړ کړي او دوی هم کعبه شریفه جوړ کړه. خو کوم وخت چې الله عزوجل و ابراهیم علیه السلام ته د کعبه شریفې د جوړولو امر کاوه، ورته وویل شو چې د آدم علیه السلام پر بنای جوړ کړه. الله عزوجل د سورة آل عمران په 96 نمبر آیات کې فرمایي: ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه، یعنی خامخا هغه اول کور د الله جل جلاله چې د خلقو د پاره ایښول سوی دی هغه کور دی چې په بکه کې واقع دی. ورون اصلا کعبه شریفه د آدم یا شیس ابن آدم علیه السلام په زمانه کې جوړه شوې او بیا د نوح علیه السلام په توپان کې ونړېده. څرنګه چې کعبه شریفه د الله جل جلاله اولنی کور دی، نو خود د خلقو د عبادت لپاره د الله عزوجل اول کور بلل کیږي. او کوم وخت چې ابراهیم علیه السلام د کعبه شریف اساس یا تعداو کندی، واقعا یې پمځکه کې هغه د آدم علیه السلام اساس پیدا کړ او پر هغه اساس یې جوړ کړ. دا د کعبه شریفې د جوړولو ابتدا او شروع شو. خو د جوړولو په وخت کې چې ابراهیم علیه السلام دغه یو دیوال و آخر ته ورساوه او اوس دغه بل دیوال جوړوي، دلته خو کونج پیدا کیږي چې دغه کونج څخه د بنا او جوړولو اصل او اساس نقشه او رجه اخیستل کیږي او نور بنا دغه کونج څخه سم او صحیح جوړېدلای شي. نو ابراهیم علیه السلام غوښته چې په دغه کونج کې یو لو قوي او مناسبه ډبره کښیږدي. نو یې اسماعیل علیه السلام ولېږي چې ولاړ څه شاوخوا وګوره چې دغه کونج د پاره یو مناسبه ډبره پیدا کړي. اسماعیل علیه السلام لاړ او وګرځېدی، څو دغه ځای د پاره یې ور او مناسبه ډبره نکړه پیدا. بیرته راغلی، ویل د چې د پلار سره یو ډیره مناسبه او هغه قسم ډبره چې دوی غوښته پرته ده. اسماعیل علیه السلام ویل دا ډبره دې د کومه کړه؟ ابراهیم علیه السلام ویل دا د الله عزوجل د طرفه راغله. ورونو دغه ډبره هغه اجر اسود دی چې د جنت څخه راغلی دی او د جنت ډبره ده چې د کعبه شریف په بنا کې کار شوی ده. کعبه شریفه د دغه ډبرې څخه په صحیح بنا سره جوړه شو او ابراهیم علیه السلام چې به یو څه دیوال جوړ کړي نو به شاته ولاړ او د یو څه لري فاصله څخه به ورته کتل چې آیا دیوال سم دی کوښ خو نه دی او دلته به شو وخت ولاړ وو، فکر به واه. نو ځکه دغه ځای ته مقام ابراهیم ویل کیږي. الله عزوجل د سورة البقره په 125 نمبر آیات کې فرمایي: واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى
یعنی ای مؤمنانو د ابراهیم علیه السلام د درېدلو ځای د لمانځه طواف او دعا ځای وګرځوي چې دا ځای د کعبه شریفه د صحیح جوړولو د پاره د ابراهیم علیه السلام د فکر ځای دی